دا زموږ مسلمانان نه دي، دا ډېر په دې کې تقریبا یو 2 کسان ناحسابه دي چې هغه راولاړ شي د خپل مال، د خپل ژوند، د خپل ټول د الله دپاره وقف کړي. داسې خلک شته چې عرب پتیان دي، کرب پتیان دي، اولاد یې نشته، یوه کوروالا یې پاته شوی، کوروالا هم د ده په ژوند کې مړه شوي. الله دا توفیق نه ورکوي چې راولاړ شي دغه ستا چې کوم جایداد دی دا وقف کړه د الله په لاره کې، دعوت دپاره، د جهاد دپاره، د مدرسې دپاره، د یتیمانو دپاره، د کونډانو دپاره، اسکولونه په خلاص کا، هغه وقف کا. د هغه رقم راولاړ سه مثلا د کشنیانو د یتیمانو دپاره مطلب راولاړ سه وقف که بستې به زور کومه، کتابونه به زور کومه، قلمان به زور کومه، دواتونه به زور کومه، پیسان به زور کومه، وردی و ګوټونه به زور، دا ټول شان دی کولی شي نه کوي. بس صرف ته دې دپاره الله رب العزت دته دا روپۍ ورکړي چې ما او تا به حساب یا سره کو په قبر کې، ته به حساب راکړې، زه به حساب در څه غواړم. نو خو ټول وقف که دې غلا کړي وي، که دې د چا څه په زور اخیستي، د هغه ټولو خبرو به خلاص یې. دا جاوید چودھري کالم ما ووایي اول د کوریا صدر و، د کوریا نو کافران دی، د خپل مال دولت 80% چې دا هغه وقف کړه د غریبانو دپاره. درود دیرس عربه 10 کروڑ روپۍ جوړېدلې، درود دیرس عربه 10 کروڑ روپۍ دا وقف کړي د غریبانو دپاره. زه مرم زما به څو ژوند پاته، زموږ هغې خو چې څونه مرګ ته وخت کم پاته یا غومره دی شامار دی ورباندې پروت دی. د خدای دې تا ووایي که تا طالب ته جراله هم ورکړله، صحیح شو، طالب ته جره هم ورکړله، او چې راشي بیا یې داسې پوه کړی، دا کور یې داسې جوړ کړی دی چې هغه د پرون ماخستن ډوډۍ پاته شوې هغه طالب جان ته ورکړه، او بیا په طالب چې ګوري چا شمه ډوډۍ درکړل، تا څه کړله وروره؟ ابو اسماعیل دلې په شاپر کې د ډوډۍ اخیستې وه، په کڅوړه کې دا وچه ډوډۍ دې خرڅوله، د دې دپاره جرې ټوله یې، د دې دپاره تا ماته را کړې وه چې سبا ماته ذلیله که ډوډۍ دې یوه را کړې وه او ذلیله کړې دې 10 واره یم. ولې؟ اشه ضروري ده تا ماته یوه جوړه کالي را کړه، زه بیا خامخا جوړوم، ضروري ده که ما خرڅول ته ماته ولې خرڅوې؟ تا خپل کار وکړئ، ما کار سره پرېږده. ته راولاړ شې سپي ته اوبه کښېږده، اوس سپی که دا اوبه څښي که نه څښي، اوس که سپي ته تا اوبه کښېښول ده نه څښلې، ته په لغته وایې، ته په لغته وایې. تا ماته زیره را کړې، ته اوس ماته پیغورونه را کوې چې یاره زیرې وړئ بیا ته یې خرڅوئ. ته ورسره طالبانو د ملایانو څومره ذلیله ژوند دی، دا ساراو لره ورسې دا امامان داسې ذلیله دي، داسې خوار دي چې بس دا زموږ دا پښنله چې بیا ولاړ شي نه په واده کې چې ملا صاحب ته یې 500 روپۍ ورکړې، زما له دې څه ډېره کرکه کېږي، په دا واده کې نه دی ښکاره 1000 روپۍ راکړي، یاره 1000 روپۍ در ګرځوه، زه در کوم بې عزته کوې به مې نه، صحیح سلو، دا دنده به در ګرځوې. زما یاران خو بیا بخیلان دي، داسې بخیلان دي، اوف نو 500 روپۍ درکړي، ښه یعنې زه دا خپل ځان در ښیم، تا زه په 500 روپۍ ښکاره کېدلم، زه په 500 روپۍ ستا مزدور ولم، درو ګنټو څه درته ناست وم، والله لا اله الا الله محمد رسول الله. که زه دا وایم چې یاره زه تکبر کوم، تکبر نه کوم، دا ستا و بې غیرتیا ته زه حیران یم چې تا زه په 500 روپۍ رانیولم، هلته ستا پلار ډول والا چې ترې راوستلی دی هغه څو دې ورسره خلاصه کړې ده؟ په 1,000 یا په 1,000 په 15,000 سره خلاصه کړې ده، نو په ما دې بیا څنګه 500 روپۍ راکړي؟ دا منافقت ژوند دی. اوس مې یو دغه کتی مفتي کفایت الله صاحب څوک نه هغه په پلزه یو ټویټ کړی و، هغه مې کتی ویلی اوس موږ عجبه زمانه ده، جبه واده ټول په ډمانو تېروو، نو ډولونه دي، غزل دي، ښځې دي، موزیک دی، دربۍ دي وروره، او بد حال دی، صحیح سلو. او بیا چې موږ دا ناوې ولاړوو، موږ دا موټر کې سپروو، یا په هغه نوي کور نه باس قرآن په پر سر دی ورسره راخیستی چې خدای دې ناکامه نه کړي. نو اتا چې دونه ډولونه ولا اتا چې دونه دمان راغوښتي وه، اتا چې 3 ورځې دمتوب ورباندې کوئ، او دلته د قرآن پر سر، دا څه معنا لري؟ د دې خپله معنا تی په خپله وکړئ، ویې کړئ معنا خو ستۍ مې زده یې کوم نه زدې ته منافقت وایي، منافقت صحیح سو. دا ما درته ویل که صحیح چې ژره لري شاته هغه دنده ده، په ظاهره ژره پرېښه ده، دلته په ظاهره د قرآن ښکاره کړی دی چې خدایه دا زموږ ناوې خوشحاله لري، دلته د الله رب العزت د ناخوښۍ او د ناراضګۍ چې تا کم کارونه وکړلو هغه هېچا نه وکړي. تا چې دا یو ډول والا راوستلی و، دا ټوله ماله یې پر سر اخیستې وه، ټوله شپه د ده کره دمتوب ول، هغه غزلې ولې، نارې ولې، او څنګ ته یو د زړه مریض پروت دی، اپریشن یې بایپاس کړی دی، څنګ ته ملا اپریشن والا پروت دی، یو غریب پروت دی، مسافر پروت دی، لاروی پروت دی، کشنیان بچان پراته دي، د الله رسول عجبه چم کوي. ماخستن بیا لمونځ ورکوي په اول شپو کې، خو نو د اسلام په اول شپو کې زنانې هم راتلې لمانځه لره. پیغمبر علیه نو کشني کشني کورونه وو، حیات صحابه مولوي صاحب فرمایي کشني کشني کورونه وو، دا غږ رسېدی
پیغمبر علیه الصلاه والسلام پر منځ ولاړولو نو شاته به زنانې پسې ولاړې وې. پیغمبر سم بل منځ ډېر مختصر کوي. بیا به ویل ما ته خوند راکوي چې زه دا لمونځ وږد کړم. نو ولې نه وږدوم؟ ول دا زنانې راغلي دي د لیل مانځه لره کشني بچیانې په کورو کې دي هغه ژاړي د کشنیانو ژړا ما واورېدله. ما لمونځ په دې مختصر کوي چې دا مندې په منډه ولاړې شي خپل زامن قرار کړي شیدې ورکړي خوراک ورکړي. ښه چې لمونځ پیغمبر علیه الصلات وسلام مختصر کوي د بچانو د خوب د خرابېده یا د خوراک یا بله نو ته ولې دا ډول نه بندوې؟ اته چې ګرد شپه ډولونه وې در ساره او خاص هغه د الله رب العزت چې تهجد پر ټیم د الله رسول فرمایي دا دواړه لاسونه و مسلمانانو ته انسانانو ته ونیسي چې غواړې ما ته وایي پر دا ټیم بیا موږ باب الله شروع خاص دلته اذانونه شروع دلته الله اکبر شروع هلته د دې ډمتوب شروع سره به دې خبرو خلاصېږي که نه خلاصېږي؟ سبا د هغه ناوې ده بیا د مولوي صاحب په تاویزۍ و لور نسي راوړلی د هغه زوم نه دی اثر چې دی په هوا نیولی هغه 1.5 لک روپۍ ګړۍ چاجاړه ګړۍ ور په لاس کې 1 لک روپۍ ګوتمۍ ور په لاس کې دا سړی سبا پر دا مسجد پر امامانو ګرځي نه یا 1500 روپۍ چې ورکړي وي نو خودونه کیسه نه واغه ذلیل ملا نه هغه لره ورسې یاره داسې مولوي صاحب داسې پریشانې د خیر ولا اولاد مې نه کېږدی تعویض راک صحیح سلو دا هغه 1500 روپۍ ولا ذلیل ملا ولو چې ته ورله رالې تعویض لره او ډم د سولاړې بیا نه دی در خبر چې تا به زوی راوړی که به دې لور راوړی مولوي صاحب بیا هم در شریک دی په غم باندې او ولګوئ اندازه ولګوئ دې خبره پر سر باندې قرآن شاته ډولونه و رقصونه وغه دمتوب ول نو د الله رسول فرمای نو ما درته ویل مسلمانانو کې ډېر کم داسې شته چې هغه د خپل ژوند و الله ته ورکړي یا خپل مال و دولت الله ته وسپاري. کافر کیسه مې درته وکړه د کوریا د صدر درود درس عربه او 10 کروڑ روپۍ جوړېدې دا ټوله وقف کړی د انسانیت لپاره صحیح سو انسانیت لپاره موږ هغه د مسجد تیګر دا زخ الحمدلله خدای ستې ډېر احسان ساتلی یم تی د ملایانو ته تنخواې پر څه ټیم باندې ورکوئ د ملایانو ته تنخوا تی پر تاریخ نو په پیلې سړی ورکوي او یا 2 یا 3 ته ولې پر 25 تاریخ باندې وملا ته خپلې 100 روپۍ ورکوي خپلې 100 روپۍ نه دي پر دې 100 روپۍ ایښي ځای به الله لره داسې به مخان توري چې په قبر کې والله کې اندازه ولګوي. الله فرمایي چوکیدار دی راوستلی یو هغه سار مال هغه پیمپران د کشنیان هغه ټولول هغه ته د میاشتې 3000 ورکولې پر یو سر راوه دلته د مولوي ساته د ورځې 15 منځونو هغه ته د 100 روپۍ ورکولې صحیح سو. اوس نو معنا دا نه ده چې راولاړ څه د خپل سر خولۍ چې دغه غریب ته ورکړي چې زه سخاوت کوم ما بیان اورېدلی دی صرف دونه وکړه مسجد در نږدې دی یوه وجره د ورځې ورکوه خامخا یې ورکوه کې خوري کې خرڅوي کې سپیانو ته وراچي هر شی هغه به کار نه لري ته چې دا خیرات کوې بغیر د شرطو یې وکړه. یو صحابي ولو هغه به په سترګو نابیناسو چې نابیناس ولو نو بیا به د دې کمرې سې ونیسې تر دروازې پورې رسۍ جار کړې وه یو غریب به رالی سایل به رالی سوال بیا وکړي چې یاره د الله په نامه یو شی راکړي دی به ولاړ شو پر دا رسۍ به لاس نیولی و رسۍ به الله الله دروازې لوړی شی به ورکړي زامن ورته ویل بابا ته دا شی موږ ته راکوه موږ به ورکو ته ولې دونه خوارۍ وړې ډول ما د الله د رسول څخه اورېدلي چې په کوم ورځ سړی صدقه وکړي الله رب العزت د بیکاره مرګ ساتي د شرابو مرګ د زنا مرګ د اور مرګ د سمندر مرګ ا بیکاره مرګونه دي چې موږ ته پناه غواړو الله رب العزت په کوم ورځ د صدقه کړي الله رب العزت په هغه ورځ دا مرګ ساتي. دا زه په دې خاطر کوم په خپل لاس سړی صدقه وکړي او که په کور کې په مسجد کې شنی طالب نه ولو د خپل ولر را باس المنزل ماخستان راځي ډوډۍ د سر را واخله او په حجره کې هیڅوک نو د لیک شیرځ بس وزه ډوډۍ د لیک شیرځ وزه اوس ولاس دا آسانه صدقه ده. زه خپل بچانو ته وایم چې طالب نه مسجد کول پی لا ډوډۍ را واخلي د باندې خامخا چاته ورکړي چې په یو ډوډۍ الله تا بخشي په یو ډوډۍ الله ستاسو د ټول کور حفاظت کوي. عزت ته عجبه کیسه کوم زموږ د کورو سره یو چا پلازه جوړه کړله پلازه چې جوړه کړل نو غټ تیخانه ده او دریم چتې خیر نو راولاړ سلو دیګونه راوغوښتل د کلي کشنیان خو تر معلومیږي 50 یو نیم سل کشنیان دي ګرده تیخانه ته جواسو ګرده ته چاولي ورکړي خیرات راوړی نو پلازه جوړه سوله انو دا دي چاولي وخوړ سيناري دي کشنیان دي دربې ده هله خیر کشنیان ټول راووتو چې راووتل د پلازیسا دا ټول کشنیان د الله ته ورځ ده
سهار غرمې خوا ده بازۍ کوي او مستریان دي خلک مالکانو خوشحالي ده د خدای عظیم فضل ته وګوره دا پلازه ګرد سره کښېنستل دی نه چې کریکس ولا داسې سره کښېنستله که د خیمې د مابین لرګی وباسي خیمه څنګه پر مځکه دا رقم کښېنستله یو کوچنی پزه نه ده کې وینې سوي 1.5 سل کوچنیان ورته کتل دا د چیش برکت و دغه د 2 دیوګو برکت و چې الله رب العزت ستا 1.5 سل کوچنیان او هغه هم د مالي او پرېدي کوچنیان په 2 دیوګو در بچاوي نو ته ولې دا یوه ډوډۍ طالب جان ته نه ورکوې مدرسې و مسجد ته نه ورکوې ازه ټیک ته مسجد تر څه لیرې دی پروا نه لري طالبان هم توانسته پکې زه څه وکړم څنګه خو همسایګان شته غریبان شته دا یوه ګرمه ډوډۍ دی کره ور دا هغو کره یو سپی تړلی غټ خټل سپی تړلی دی هغه راولاړ دا ستا ډوډۍ سپي ته ور واچول ته به سر داسې اسمان ته ونیسې چې یا الله نن دې زما د کور په ډوډۍ یو سپی موړ کړي او سپی چې دی هغه هم ستا مخلوق دی پیغمبر اسلام فرمایي ما یو ښځه ولیده په جهنم کې صرف په دا خاطر الله جهنم لره بیولې وه چې پښې یې درلوده تړلې وه خوراک یې نه ورکوئ ایله کولی نه په دا خاطر جهنم لره ولاړه او ښځه مې ولیدله چې د یو سپي په خاطر الله جنت لره بیولې وه سپی ډېر تږی و بیا دې اوبه وراچولې وې اوبه یې ورکړې وې او اوبه سپی د سپي تنده ماته سوله الله دې ښځې ته د سپي په خاطر جنت ورکړي داسې اسمان ته وګوره الحمدلله یا الله نن دې زما په یوه ډوډۍ باندې سپی موړ کړي د بل په کور کې تړلی دی جنګ به نه کوې او ما ډوډۍ درکړه ما ستا بچیانو ته درکړه موږ په خوارۍ ګټلې وله موږ خوله پرته یې کړې وله او ته راولاړ شو سپي ته دې ور واچوله یاره کور دې ودان چې له ما دې خالق قبوله کړله صحیح سلوک اسانه خبرې در ښیم یوه مې ګرانه خبره نه در ښولې یوه ګرانه خبره ډېره ده که لږ ده